د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې دا ډیره لوی واقعه ده، ډیره لوی. زه کوشش کوم چې مختصر کما او انتهایی را مختصر، صرف د دې لپاره چې زمنګ د دیندارۍ څخه شوق پیدا شي. دینداری څه ته ویل کیږي؟ منګ ځان ته په خپل باندې دیندار چغي وخو کنه، نه دیندار ته ته ویل کیږي. واوري د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې حضرت عمر سے د حمص لپاره یو گورنر لیږه، نو د گورنر تلاش یې وکړلو. یو صحابیو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ډیر غریب صحابي، د غریبي کورنۍ سره تعلق او ډیر ناشنا انسان، زهد او تقوا په د باندې د تقوا دومره غلبه چې د دنیا نه دومره بے رغبته بالکل بیړول څه توجه نه ورکوله. دومره متقی انسان، صرف خدای به ته یاد، نور هیڅ کم نه، نور یو شی نه پکار، بس صرف الله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله دی راوغستو، وای عمره وای زما اراده ته سیدا چې تاسو د مسلمانانو د یو خدمت لپاره ولېګم حمص ته، او تاسو یو ذمہواری د حواله کوم ولال شه د حمص طرف ته، زما طرف گورنری وکا. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ گورنری قبول کړله. خو گورنری څنګه قبول کړله؟ اوله سر کې خو حضرت عمر صاحب دا بوج ډیر درون غنا. حضرت عمر رضی الله تعالی امیر المؤمنین دی، د صفات او تیادو، د کمالات او تیادو، رسول الله مبارک صحبت او تیاد چې دا څنګه انسان دی. بس د حکم نه شو غرزولې چې تاسو حکم وکړو، بس زما ته دا حکم سر پسترګو قبول دی، منظور دی راته. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ، د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نه د خلافت هغه فروانه او تجاری کړل چې د تاسو امیر دی حمص ته خط لیکا. هغه خط ځان سره واغست. حضرت عمر رضی الله تعالی څنګه انسان ہے، ساده سړی، تیلې په تیلې کې یو لوخه ور واچولو، پاغه باندې به اوممس کې چاردام بهم پکاو او د نور ضرورتو لپاره بهم استعمالو. یو سره همسا او د کور نه همسا را واغستا او صادره هلګ غونته کې کجوري وغیرہ چواري یا شی دغه سي تیلې کې واچول، را پوګه کا خوشش لاړ. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حمص تلاړو. په حمص کې حضرت عمر سے یو کال مسلسل تیر کو هیڅ خبر را نغی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمای وای عمر چې تکل لال شه حمص ته، وای په حمص کې به الته د خلکو نه عشرونه او ټیکسونه وغیرہ دا ټول به د کفار نه راجمع کی او غنیمتونه دا ټول به راجمع کی، دا بیا راوړي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ لاړو حمص ته ورسید. یو کال تیر کو هیڅ خبر را نغی. حضرت عمر رضی الله تعالی ډیر حساس انسانو، د هر یو چیز خیال به په ذهن کې و، د یو شي نه بل پروا کېدل نه. حضرت عمر رضی الله تعالی حضرت عمر رضی الله تعالی یا کاتب روغستو، راشه خط لیکا. عمر خورک دی، پته نه لګی څه شو. خط ولیکا، په خط کې لیکي وای عمره چې څنګه ته زما خط ملاو شو فورا راځه. عمره چې څنګه ته زما خط ملاو شو فورا راځه، ما ته مدینه منوره ته ځان را ورسوه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته حمص ته خط ورسید. چې خط ورسیدو حمص ته، حضرت عمر سے خط وکته چې دا خو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د امیر المؤمنین سے د طرفه ما ته خط راغلی دی او زه طلب کړی ما پاغه کې ما ته دا حکم دی چې تر ازه بس ته د حمص نراشه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خط چوته ورسید. نو د سحر وخت دی، د سحر د مونږ ټیم دی، خلک په جمع باندې ودرېدا. حضرت عمر رضی الله تعالی څنګه ساده توپ زندگی، امغه تیلی هغه امسا اد ابو لوخه ای واپس را واغست لولګونته کې خوراک اور وېچو. اوس ګور نرانه تو ګورا لس گاڑی تی مخ کی روانی او لس تی رست روانی او 15000 سره گاڑی داس خلکی. خبرم نو غریب خړ پړ شلیدلې جامې کپڑے چیرته وي په هغه زمانہ کې داسي یو جوړه و یو جوړه پتن باندې یو امسای و یو لوخه او بس لګ زادرا د خوراک د پاره دومره څه چې پاغي باندې ژوندۍ بسر کې چې په لار باندې سفر آسان شي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د سحر په وخت کې د سحر په جمع باندې خلک ودرېده وای چې څوک به اون نویني په دې خاطر باندې را روان شو پیدل. سورلۍ وسره نشته ها د گورنر سره سورلۍ نشته، حمص ډیر غټه علاقه ده، سورلۍ مرلۍ نشته، پیدل را روان شو. پیدل چې را روان شو نو څو ورځې پس
په هفتو مزل وکړ او راورسېد د حضرت عمر رضی الله عنه خواته خړ پړ خاور وهله دړونه بالکل خړ پړ شوی ډیره مبارکه په خاور باندې لړل شوی کپڑے مبارکه خړې پړې چې حضرت عمر رضی الله عنه په مخ ته ودرېدو وای عمر دا ته په څه حال باندې راغی سورلې دي چیرې دا وای بس سورلې مرلې کم دا سورلې مرلې خو ما سره نشته ما څه خو صرف دغه خپل زاده را ده نو په څه شي را دی پیدل لاړو مکنه بس پیدل په خپل خپل راغو ما وای دا کلی والا خو ډیر به خوند خلک دی وای تعالی چا سورلې در نکړل حالته وای جی په کلی والا په صفات رات مو آیا وای جی هغه په صفات مو آیا وای هغه ډیر د الله تعالی نیک بندگان دی وای چې په عبادت او درې د هغه زمانہ خبرم نه دي زته پټ راو وته ما ای په عبادت ولاړو ز پټ راو وته ما ني هغه به ما ته خامخا د سورلې ست کړو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نه حضرت عمر سے تپوس کین نو تمال تشتور راغی هغه ټیکسونه وغیرہ هغه کم چې تامال غنیمت وغیرہ راغون کړی هڅ شرط دي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي عمر رضی الله وای قسم په بالله امیر المؤمنین که زما سره په ځړه کې دا یره نه وي چې ستا په ځړه کې به دا غم پاتې شي چې زه تعالی د دې خبرې جواب درنه کما نو والله ما بتا تر دې قطعا جواب نه ویلې چې ما هغه ارڅ څکړل هغه کومې پیسې چې ما راغونډې کړې وي کوم ټیکسونه ما راغونډ کړې د کفارو نه او کوم زکاتونو پیسې ما تر جمع شوي چې هغه ما څکړې دا ما ته چرته نه ویلې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای خراته وایا وای دا غم مونږ ته مپریدا وای واقعا راته وکړه څه قصه شوی دا وای جی باغ کلی کې چې څومره فقرا او غریب خلک دي مازه چې څنګه لاړم ما ټول ارسل غون کړل پیسې وغیرہ ټیکسونه مې راجمع کړل او اقم په غربا او ټول غریبانان خلک مې راو غستل یتیمانان فقرا غریبانان راو مې غستل ټول مې پاغي باندې تقسیم کړل حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پزړه کې ډیر زیات متاثر شوه دي انسان نه حضرت عمر رضی الله عنه فرمای نو بیا ځان ته هیڅ نه بس صرف د الله يم صرف د الله ويم حضرت عمر رضی الله عنه بیا کاتب راو غوسته وای راشه کاتب ته وای راشه لیکا وای څه لیکم وای لیکه چې عمر ته بیا ما د حمص گورنری ورکا عمر وای بس توبه عمر وتوای وای امیر المؤمنین دا څه خدمت می چوکو دا ډیره ده د دینه پس باس توبه وجه دا چې په دې دومره گورنری کې یو مجوسی او هغه ما ته ټیکس راکاو او هغه مجوسی ته ما صرف دا ویلي دي چې خدای دې ورکا هغه ته زما د خلینو داسې کلمه وته ده لګه د اذیت کلمه زما د خلینو وته ده بس زمانه دغه زیاتې شوه دي اسنه چې بیا زمانه است اقتدار راشي او زمانه کم د ظلم کارو نشي نکوم گورنری لاړو ساده انسان خړ پړ په خاورو ککړ یو صرف تیلی امسا ایا لوخه د وبو د پاره چې باغې چاره دام کوي وګیرا واړول د مدینه منورې نه په فاصله کې د کورو د مدینه منورې نه بهر په یو غریزه علاقه و داس نږدې هغه ته کورو حضرت عمر رضی الله عنه خپل کور طرف ته روان شو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو کس راغوستو حارث نو میسړیو حارث ته وی حارث راشه دیو حبشیو وی راشه وی لارشه د عمر معلومات مال راوړه چې عمر مالدار سړی دی که غریب دی کور کې څه د خوراک شته کنه شته څه احوال دي په کور کې ورشه لارشه معلومات یې وکړه د دنیا په دولتونو باندې مست خلک چې په خوا کې گاونډي د لوګي نمرې داغه نه خبرېږي او د رسول الله مبارک د صحابه او زندگی چې وګوره کنه ټول د فقر فاقو ډکا سره د فقر فاقي سره د غربت د حضرت عمر رضی الله تعالی شان ته ګوره ها د شان د بیانوم دا چې خلک واوري د دې سره په سړی کې غیرت پیدا کیږي د دین سره مینا پیدا کیږي محبت پیدا کیږي دا سیمینه او محبت د دین سره خوند کوي حضرت عمر رضی الله تعالی لاړ روان شو تیلی پشاده حضرت عمر سے ورپسې جاسوس لېګو چې معلومات وکا چې څه کیسه د ماته لک خبر راوړه حضرت عمر رضی الله تعالی لاړ اته یو دیوال او بهر د مدینه منورې نه دیوال ته تکیا وهله د مې کولا ځکه ډیر پیدل سفر کړو
پیدل سفر کړو دړو وهلو کیناست خپل ګیره مبارک څنډي خپل ګیره مبارک او څنډا او خپل کورته څنډاله د خاورونه دوړي وي په انو پدې کې دا حبشي ور مخامخ شو د خود بل څه په اراده تله او د حضرت عمر سے په حکم باندې هغه ته معلومات نو چې څه کی صدا ورته وای السلام علیکا یا عمر وای پتا باندې سلامتی او عمره وای وعلیک السلام جواب ورک وای لکوم سین راغی وای د حضرت عمر سے د خوان راغم عمر وتوای دا میلمه د عمر نه تپوس کوي کم چې د حضرت عمر سے لګلې شوی کسو دته تپوس کوي وای د چا د خوان راغی دیول جواب ور کوي وای زه د حضرت عمر رضی الله عنه خوان راغم نو وای خدا حضرت عمر سے څنګه سړی دی اسی معلومات ته کوي کنه چې د اوس د عمر سے بد بیانای او که خې بیانای نو دیو ته لګیا شو وای حضرت عمر سے د الله په ذات قسم د الله سره دومره مين لرون کې د رسول الله مبارک دومره اطاعت کوون کې انسان دی چې په خپل زوی باندې حد جاری کو حتی تر دې چې هغه مړ شو په خپل زوی باندې هم حد جاری کو هغه زوی مړ شو حضرت عمر سے د انسان دی یو منصف خلیفہ دی د رسول الله مبارک د ملګری دی چې تر اوسه د بی انصافی نه ده شوی د انصاف نه ډک زندگی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا حضرت عمر سے بتوایس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمای وای صاحبت څوک وای جمی علمای ما وای لکه برانه کی وای راځه بسم الله بویتلا دی کس و سره درې ورځې تیرې کې د حضرت عمر رضی الله تعالی سره په کور کې درې ورځې داغه زهد تقوا ته ګوره او داغه غربت ته ګوره چې انسان عقل ورته سلام کوي د خلکو ته زهد او تقوا څنګه ده او داغه غربت څنګه ده په کور کې یو سوا غنم دی ټوله جوار دی دا اوربشي داغه زماني اکثریت خوراک خلکو به اوربشي ډیر خوړي اوربشي وی لګي غونته کې نه حضرت عمر رضی الله عنه دریو ورځې هغه ته یو روټي ورکا خپل به اوږي پاتې شو خزه خاون او روټي به په ملما وخوړه درې مورز باندې وته فرمایي وي صاحبہ وي ناراض نشي رانا وي وجه دادا چې په کور کې مڅ روټي وا په ختمېدل دا زما د خزه خاون نه کیږي نو ته خپنه شي کتا تا څه مشکل لمه نو زت لاړ شه موږ نور په تکلیف کې کیږو بس دومره روټي د چی یعنی بس تا ته به درکو او بس ته به اخري بس حساب ختم شي موږ به دغه سل وږي پاتې شو نو درې ورځې چونکې ملمستیای ولو ک درې ورځې مخکې غږ نکاو چې درې ورځ پوره شو بیا یو ته داسې خبر ورک حضرت عمر رضی الله عنه هغه تر روان شو حضرت عمر رضی الله عنه تخوات راغی د حضرت عمر رضی الله عنه خواته چې راورسید حضرت عمر سے بو ته فرمای او د سلو دینارو تیلې ورکړې دا خبر رانه پاتې شو حضرت عمر رضی الله عنه چې کله د حارث لګو د حارث ته وای دا سل دینار والا دینار ډیر لوی شی وکا دینار د سرو زرو پیسې وی په زمانہ کې د سرو زرو پیسې وی دینار ډیر غټ قیمت لرودو حضرت عمر رضی الله عنه هغه تسل دینار ورکړه د خزانه نو لاړ شدا یو صح حضرت عمر رضی الله عنه دا وای کچرته دغه غربت سیوا او د ارسول ورکا کو غربت کو کور حالات برابرو پس واپس راځه چې کله هغه حارث را رخصتې ده نو دغه غربت خو معلوم کو کنه دغه غربت معلوم کو تقوا زهد معلوم کو او توای خجی وای تاسو خپنه شي وای زه حضرت عمر رضی الله عنه را لګلې ما ته د اصل دینار را کړی دي سل دینار وای چې لاړ شي داغه سره به دغه شپیو کې ادا دینارونه به ته حواله کې زما د طرفه حضرت عمر رضی الله عنه یو تیز چغه وهله د زړه نه چغه راو وتله چې سل دینار او عمر لری کوه زه په دې باندې ستندر غرزوم لری کوه وړه د ځان سره دینارونه زما دینارونه نه دي پکار دینارونه زه بالکل اړل قبلو منه خزه دروازې شاته ولاړه ده هغه واوریدل چې دا خو دینارونه حضرت عمر رضی الله عنه راځي او توای خیر ده وای تینا قبولې کا که په خپل ضرورت منشو یو غریب ته به چاته ورکی چاته به په صدقه کې ورکی حضرت عمر رضی الله عنه خپل خبره ومنه او توای خزانه اوسې واچو م پڅ کې دومره څو سره نو چې هغه دینارونه پکې اچولې وي نو وای اوسې پڅ کې زکیدم پکور کې ځای کم دی ناخذي ویل چې ودرې غلک صبر وکيو
بستر غونته کې واغې پسې لاندې یو کپړه زړه راځوړنده وه ایرا اوشلوله ای وله ورکه دې کې واچو چې څنګه هغه کس حارس روان شو د خوا نه امقه کپړه هغه شلیدلې کپړې را واغسته د کور نه بهر ته ووته په هغه کلي کې د مدینې منورې په خوا او شا علاقه کې چې کوم ځای کې حضرت عمر صاحب اوسېده په هغه ځای کې وګرځېدو څومره چې د شهداو په کورونو باندې ټول دینار تقسیم کړ څومره غریب خلکو ټولو ته دینارونه ورکړه چې کور ته راتلو بیبي فرمایي وای د الله په ذات قسم چې عمر 1 روپۍ مرانه وړه کور ته تشق کپڑے را دنه کا کور تراغه لاړې شهدا وي تقسیم کی شهدا په خاندانونو تقسیم کی بخل فقراو باندې تقسیم کی حارس راغه حضرت عمر سے تا څه چلیو کو جی بس دینار می پرې خو دل وي قبول کړل وای نه داس قصه وشو نو یې څه کړل بیا غربت څه حال وای داس ټوله واقعا ذکر کا خانو څه کړل دینارونه وی والله نور هیڅ نه خبر بس پیسې واغستې او بس چې خزیده خبر او کړل چې په چا به تقسیم کینو بس بیا یې واغستې ګینه نه غستې او بس راغم حضرت عمر سے بیا یو کسر غستو خطولی کسړی ترایو غاړه حضرت عمر سے چې ته خطولی کا راوي غستو راغه حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي وی عمره وستا واقعا ماته د بیان کړل وی ماته قصه وکړه وی دا راته وای چې په دینار دې چلو کو ما چې کومه پیسې درلېګلې وې څه دکړې وای جی بس د دې خبرې ته پوس رانه مکوي و استاد د الله په ذات قسم عمره چې ما ته جواب راکړه زما د خبرې ته پیسې چکړې ما چې دینار درکړل څه کړل نو وای خزا چې تا ما د الله د ذات واسطه راکا او زمانه ته پوس کول غواړي نو وای زما جواب دادی چې هغه ما د الله تعالی په لار کې ټوله پاغه ورځ باندې خرج کړ امه ټوله په فقراو باندې تقسیم کې حضرت عمر سے حیران شو چې دا څنګه انسان دی چې بيخي هیڅ ځان ته نه پریدي او ټول ارث په فقراو تقسیمي حضرت عمر سے بیا حکم وکړ چې سره د دومره غربت چې د غربت دی کسته حکم وکړ خزانچی ته وې د تشپګ من غنم ورکي حضرت عمر سے فرمایي نه مې دی پکار وې خزه کپڑے ول ورکي وې ها کپڑے را کراله وې زمنګ خواته گاونډي دی یو زنانه ده دا غي کپڑے نشته دي ډیر غریبانان دي د غربت ډیر غټه انتهای ده کپڑے را کاغی ته زور کم کپڑے یو لې هغه ته ورکی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ صدره هغه د دربار نه راغی چې کور ته ورسید نو څه موده پس وفات حضرت عمر صاحب ته خبره را ورسید چې عمر وفات شو نسترګو نه اوخ کې لاړې حضرت عمر رضی الله عنه نسترګو نه اوخ کې لاړې او بیا आवाज ولګاو وای اے خلکا وای چې تاسو څه خواهش ده قبرستان تلاړو جنت البقیع کی جنازه وا جنت البقیع چې کوم قبرستان دی مدینه منوره کې لاړالتا جنازه او شوله حضرت عمر صاحب دفن شو حضرت عمر صاحب درې د خلکو ته आवाज کوي وای اے خلکا تاسو په ځل کې څه ارمانونه دي تاسو ماته خپل ارمانونه بیان کړئ مختصر د الګ زې پاتې دا وایم واقعا مې په ځنه په میانس کې پرې خودله بس د اخرنه سر ته صرف رخلم حضرت عمر سے فرمایي وتا وای چې بزړه کې مڅ ارمانونه دي تاسو ماته لګوای یو صحابي پاتې دوه فرمایي چې زما پزړه کې دا ارمان دی چې په ما کې الله تعالی سم ډیر طاقت را تراکي او زه ولاړې ما او د زمزم د کوی خواته ولاړې ما وبر او باسم حاجیان لور کوم بس دا غټ غټ بوکې به وکړ وای چې بسالته ولاړې مو بس رو باسم په حاجیانو تقسیموم بل وای چې ما ته خدای پاک دومره دولت راکړي چې بس زبر تش په فقراو تقسیمول کوم بل وای چې ما ته خدای پاک دومره طاقت راشي چې تش روجي نه سما نو بس ارچا خپل چاهتونه حضرت عمر رضی الله عنه یو چاهت کوي ګره سترګونه وخت کې روان دي وای تاسو ته پته شته زما څه تمنا ده وای زما د ټولو نه غټه تمنا ده وای زم چې ماته د حضرت عمر رضی الله تعالی پرنګ یو دسه امیر را کی چې هغه بیا په حمص باندې گورنر مقرر کم چې زما په امارت کې الله تعالی ماته دسه عمره را کی چې هغه بیا په مسلمانانو باندې حاکمان کم چې بے انصافیونه کی چې هغه د الله تعالی دین په دسه طریقه نافذ کی چې خالی لاس تلو خالی لاس راغه خالی لاس بیا کوړه لاړې او چې څمې پسې اولېګل ټول د الله په لار کې تقسیم کړل صرف د الله عبادت پکارو صرف د فقراو خدمت پکارو او صرف د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت پکارو نور هیڅ د دنیا تمنا ساتله دسه خلق خوند کوي عبادت دې ته ویل کېږي موږ عبادت کوو د الله تعالی دسه عبادت د الله تعالی کول پکار دي د دنیا مینه د زړه نه وستل پکار دي د دنیا مینه پسړه کې کمول پکار دي
ضروريات وي الله تعالی اسباب د زندګۍ پیدا کړی دي خو اسباب د زندګۍ دومره نمخ کې کول په خپل عبادت باندې چې اسباب عین مقصد وګرځي او عبادت زمونږه اغازياتي سيزو ګرځي د دنیا رزق ګټل زمونږ عین مقصود سيزو ګرځي او هغه د الله تعالی عبادت کول زمونږه زیاتی سيزو ګرځي نو په دې خبره کې لږ سوچ او فکر پکار دی چې تاسو ترجیح منګه چیرته دنیا لا ورنکو نو ان شاء الله آخرت بم زمونږه خي دنیا بم زمونږه خي دنیا به زمون قدمونو کې پرتای او خدای پاک به هر چاته پیسيار او بدري غور کوي الله دې په دې عمل کولو توفیق نصیب کړي امين الحمدلله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين برحمتك يا ارحم الراحمين